هی مور مې ویل زویه په راتلونکي کې به له تا نه ډاکټر جوړ شي، خو نه مې د مور ارمان پوره شو او نه زما، او نه داسې خاص د خارج د تګ زمینه راته برابره شوه تر څو خارج ته لاړ شم. اخر به څه کېږي؟ لالا که دا ځوانان ټول دغسې خوبونه ویني بس تش دا لاسونه وسولوي. تا خبره صحیح ده، تحصیل ضرور ده، خو په څنګ کې پیسې هم ضرور دي که نه. که موږ ټول د پیسو غاړه ونیسو نو دا وطن به څوک جوړوي؟ موږ باید یو بل ته امید جوړ شو، نه دا چې مایوسي ورکړو. زما خو 3 لسیزې ژوند په مهاجرت کې هر څه شاته پرېښود. امید مې دا و چې دا ځوانان به دا وطن رڼا کړي، خو دې ځوانانو ته چې زه ګورم هر یو د وطن نه د وتو په کوشش کې. زه چې فکر کوم په دې وطن کې نور ما ته د پاتې کېدو ځای نشته. رښتیا وایي دلته کومه زمینه هم نه برابرېږي. ما دا فکر کوو چې یو کار وکړم خپل ځان وساتم. زموږ دا ناامیدي خو کم جرم نه دی. خو دا فکر چې بس ځان وساتو دا ټولنه وژني. موږ ته هر څه نظام نشي راکولی. موږ باید د یو بل سره ودرېږو، د هغې نه بعد باور وکړي چې د امید څرک شته. امید دا نه دی چې سبا به هر څه په خپله بدل شي. امید دا دی چې موږ او تاسو دغه نن یو بل ته لاسونه ورکو، هم ځان ته هم ټولنې ته خدمت وکړو. ځوانان که نا امیده شي ملت ړنګېږي، خو که د یو بل لاسونه ونیسو نو موږ د دې وطن ستنې جوړېدی شو. چې د وطن بازو شو د امید دروازې د زړه له مخې خلاصیږي، نه له قدرت نه.